بسم الله الرحمن الرحیم. شرف و نعمت الله چې بخونکي مهربانه ذات دی. ملګرو یو ځل بیا د احساس ویلفیر ارګنایزیشن سره موجود یم. احساس ویلفیر ارګنایزیشن داسې محکمه ده چې په باړه کې چې چېرته داسې ځوان چې په منشیاتو کې ککړ وي او دوه ورسره ودرېدلي دي، دوه خپل تر دې ځایه پورې راوستی د هغوی علاج شوی دی، د دې ځای نه بیا ټیک ټاک تللي دي. نو ډاکټر صاحب راسره هم موجود دی، داسې نور بیماران دي دا هم په د منشیاتو کې ککړ وو. نو د دوی نه به هم یو څه پوښتنه کوو. ډاکټر صاحب هم راسره موجود دی، د دوی نه به هم د دوی په باره کې تپوسونه کوو. نو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ته ډېره مننه دا کوم چې تاسو دلته راغلی د احساس ویلفیر ارګنایزیشن ته. او زموږ سره دلته پیشنټ دي، زموږ سره تقریبا 78 پیشنټ دي زموږ سره، او ماشاءالله ډېر زبردست علاج روان دی. او چې پیشنټ موږ راولو اول خو ته فسټ اپال داسې چل کوو چې لکه ټریټمنټ ورته جاري کړو. د هغې دپاره سره ټیسټونه کوو، HbS HCV HIV ورسره CBC دا ټیسټونه ورسره هم کوو. او دلته زموږ سره ډاکټر صاحب هم راځي، یو ډاکټره ده میډم را سره سایکالوجسټ هغه را سره هم راځي. ډاکټر صاحب په خپله سایکاټریسټ KTH نه بس راځي دلته زموږ سره په هر ویک باندې راځي. تاسو خپل تعلیم د کوم ځای نه حاصل کړی؟ ما هو رحمان پیرامیډیکل انسټیټیوټ نه حاصل کړی دی. MT مې کړی دی میډیکل ټیکنیشن. او ایکسپیرینس ما دغه نه کړی DHQ هاسپټل بټخیل نه کړی دی، او 400 هاسپټل نه مې کړی دی. DHQ هاسپټل 400 نه مې کړی دی. جی دا راته ووایي چې دلته تاسو له کوم بیمار راشي لکه هغه باندې کوم تاثرات کړي، هغه څومره ټایم کې خپل ځای لګر ته راځي؟ دا خو چې دلته راشي نو تقریبا 50-55 دن کې بلډ یې صفا کېږي. د 50-55 دن باندې په دې باندې موږ میډیسن په استعمال کوو، میډیسن ولا ورکو، هر یو ډریپ وغیره نور دغه ورته کوو که نه، ډېر زیات میډیسن ورته دا کوو. د هغې نه پس چې لکه 65-70 دن کې بیا پې میډیسن سټاپ کړو چې بیا چې وکاږو نو دی چې دردونه هر یو شي د میډیسن خپل دردونه یې دغه هغه لکه څنګه چې د پوډرو آیس داسې خپل دردونه یې که نه داسې د میډیسن خپل دردونه چې میډیسن یو کس ور واچوي د هغې خپل بیا دردونه هغه ته بیا مونږ کموو را دغه کوو. 15-16 ورځې دردونه یې نو هغه بیا دلته کم شي چې بیا چې وکاږو نو مونږ پیشنټ ماشاءالله برابر کړي استې بس وکاږو. دا چې بیا ورته بهر کې څه مثلاً څه دغه څه دردونه څه دغه ورته نه پېښېږي. جی ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې احساس ویلفیر ارګنایزیشن نه څومره ټایم کار کوو؟ زه خو دلته 24 غنټې ورسره یم دلته، او یو را سره بله میډیکل ټیکنیشن بل هم دی، هغه هم نایټ کې راځي زما سره نایټ کې. هغه بل ځای کې تقریبا MT کې MTI کې د کسې کې ډیوټي ده د هغه. او دا راته ووایه چې دا مریض چې کوم یو دی که نه دا څومره ټایم نه په زنځیرونو کې تړل شوی؟ تقریبا دا خو 8 سالو تقریبا تړلی شوی. دا 12 سال په کور کې تړلی شوی و، خو بیا تاسو غوندې ځوانان میډیا ولا روغل وغول څرګند کړلو هغه په وجوهات باندې خیبر صاحب ته وویل چې یاره دا کس چې کوم دی دا داسې کار دی. نو بیا یې ټوله ذمهواري یې خیبر صاحب واخیستله، وویل چې هر وخت موږ داسې خلکو سره مدد کوو، لاس په لاس به ورسره ولاړو. نو هغې نه بعض دغه کس خیبر صاحب دلته راوبستلو په علاج یې شروع نن یې 4مه ورځ ده، خو انشاءالله تعالی چې دومره فرق به دکې راغلی لکه شپه او ورځ کسې. بلکل ډېر بدل شوی. څنګه یې ښه؟ ښه. څومره ټایم نه نشې کولی؟ هسې نه مې کړي دي نشې. نشې نه یې کړي؟ څه له تړو کې بند کړی وي؟ پخپله زنځیر ورچاول شوی و. ښه پخپله ورچاولی شوی. واده یې کړه؟ نه نه یې کړی. ښه دلته چې راغلی زندګي کې چینجنګ راغلی؟ ډېر بدل شوی که نه؟ د دې نه مخکې ډاکټر صاحب راته ویل چې لکه دلته خو سړي زړه تنګېږي که نه، لکه دوی علاج کېږي. نو ډاکټر صاحب ویل چې 3 شپې وشوې که نه چې ما ته ویل چې بس زه ښه شم چې زه بېرته کور له لاړ شم. پوه شوې؟ څنګه یې ته ښه؟ الحمدلله. السلام علیکم. تاسو ښه دي؟ وعلیکم السلام. ښه په څوک یې؟ جي ما ته ډېر خوشحاله شو چې تاسو راغلي موږ نن تپوسونه وکړل. ډېر او ماشاءالله ډاکټر صاحب د موږ سره ډېره مرسته کوي. ډپارټمنټ مشران هم ولاړ دي، پته نشته چې دا څه مو ملاوه څه زنځیرونه ورچول. نشه یې کړې وه. تاسو پخپله هم نشه کوم؟ مو پخپله نشه کړې خو اوس مې څومره ټایم دی کړی؟ یاره بس فخر پې نه دی ښه شی کول که نه. زه پښیمون یم اوس، خو لاس دوله 14 کاله مې لازمي بس 14 کالو مې کړی رو. هسې مې 28 سال عمر دی، ډېر کم عمر نه پې 13 سال نه 13.5 سال نه زه په نشه باندې. دا راته ووایه چې یاره نشه ته کوم ځای نه میلاوېده؟ ما به مزدوري خواري به مې کوله، ما باندې کور کې یو شي بل شي وخته به ورانه. سهار به زه راپاڅېدم مور به راته وویل چې شیخه زویه شیخه منه بې تمه وه. زه به بیا لاړلم وبه وطن دلته باړه کې مې هم کاروبارونه کړي دي،
شاکس کارخانو کې من کاروبار نه کړی کارخانې من کړی دي بیا به مازدیګر چې شولو ما سره به دا غم و چې یاره هلته مور درنه غوښتې وو چیني یې غوښتې وه اوړه یې غوښتې وو هغه به زه چې ماښام کور ته راغلم نشه به مې ځان ته لاره کې راواخېسته چې چېرته به مې لوېده مارکېټ کې او اوړه به مې ځان سره راواخېستل چې اوړه به مې راوانخېستل هلته ګاونډي دوکاندار به و یا به پاتې شوم ملګرو سره به دیره کې پاتې شولم ما به رنګ رابطه وکړله ما چې هلته هغه نه پیسې زه ورکړم بیا پلار ته به مې راولېږلې په اکاونټ باندې زه چې درشم مو چې پیسې به ورکړم تاسو سامان راولې سودا راولې خپل کور او انشاءالله ماشاءالله ډېر خوشحاله یو ډاکټر صاحب نه ډپارټمنټ مشرانو نه خیبر صاحب نه ما ډېره شکریا مثال ډېر دلچسپ پرېږد شوی دی ما په زندګۍ کې سهار به زه راپاڅېدم په نشه کې به مزدورۍ ته دا راته ووایئ چې یاره تاسو لکه تاسو څنګه وویل که نه چې زه کور ما باندې کور سودا او کور وخته درنه کېده چې یاره دا شی نن نشته دا شی راوړئ دا شی نشته دا شی راوړئ چې تاسو اوس دلته و که نه هغه کور ذمهواري څوک پوره کوي بس هغه الله کوي یو بل ورور درسې جیل کې و که نه هغه اوس بله ما ته ملاقات ته راغلی و جیل نه راوتی دی زه ډېر خوشحاله یم داسې پلار هم منډهواله ده موږ چې دواړه جیل کې ګیر شوي یو که نه 2 ځله ګیر شوي یو جیل کې نو پلار به مې بیا کول ډېره مننه ملګرو تاسو دې خبرې واورېدې خیبر حاجي چې کوم کار کړی دی د دې خاورې دپاره د دې باړې خلکو دپاره بلکې د شاکس خلکو دپاره ډېر د فخر خبره ځکه چې داسې ارګنایزیشن یې جوړ کړی دی چې هغې کې د داسې ځوانانو داسې نوجوانانو چې کوم د هغې ضرورت دی هغه پوره کېږي دا واپس خپلې زندګۍ له راځي نو خیبر حاجي کوم چې خلکو له سره څومره منډې والي ترډې والي دا د چا نه پټ نه وي دوی وایي چې کوم یو کس لکه داسې غریبې کورنۍ سره تعلق ساتي هغوی سره موږ د جیب نه هم منډې والي لکه دا ځوان دا اوس وګورئ 8 سال نه په زنځیرو کې و 8 سال نه ټوله وګورئ زمین صاحب دا اوس څوک شو چې د زندګي بدله شي دا خو داسې وایي چې ومن احیا فکانما احیا الناس جمیعا چې چا یو انسانیت لکه یو کس زندگی بچ کړه لیکن د ټول انسانیت زندگی بچ کړه ملګرو اخر کې بیا هم درته وایم چې احساس ویلفیر ارګنایزیشن سره ودرېږئ داسې نوجوانان داسې کسانو زندگی یو الله پاک بدلی او یو خیبر حاجي ځکه چې الله پاک هم چې زندگی چا باندې څوک ته وسیله کوي او دوی خیبر حاجي وسیله کړی دی تر بلې ویډیو پورې مال او زما کیمرامین لکه اجازه دلې الله او امان